په غور ولایت کې د پولیسو لخوا څنګه وحشت ته رسره سه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د کابل حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت کې په نننۍ مظاهره کې نامسؤله کسانو شتون درلود چې په دولتي تاسیساتو یې ډزې کولې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق هارین وایي په همدې تړاو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې نن په غور ولایت کې د مظاهرچیانو په منځ کې ځینې غیر مسؤله وسلوال موجود وو چې په دولتي تاسیساتو یې ډزې کولې او له امله یې پولیس اړ شول چې هوایي ډزې وکړي. د آرین په خبره د غیر مسؤله وسلوالو په ډزو باندې 2 پولیس او یو خبریال په ګډون 6 کسان وژل شوي دي او 10 تنه نور پولیس او 9 لارونکوونکي ټپیان شوي. په ورته وخت کې اني شاهدان بیا وایي چې پولیس د مرګ ژوبلې عاملین بولي او هغوی تورنوي چې لارونکوونکي په ډزو ویشتلي دي. دغه لارون نن د غور په مرکز پیرسکوټ کې د هغو کسانو له لورې پیل شوی چې د یوې خیریه مؤسسې له مرستو پاتې وو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په حکومت غږ کړی چې پیښه په سم ډول وڅېړي او عاملین د قانون منګلو ته وسپاري. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.